قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا وویل دوی وجدنا آباءنا لها عابدین، من پیدا کړی دي د خپل پلرونه دی بوتانو لره عبادت کوونکي، د من پلرونو به د بوتانو عبادت کو. او بیا طالبانو په اسلام کې لویه خوندوره مستی هغه یو رم یو ویستل دي چې هدف زده کوي، او په اسلام کې بله خوندوره مستی هغه فروسیت بزکشي موږ ورته وایي. دا بزکشي نه د طالبانو، بزکشي ده، بز وزې ته وایي، اصل کې وزه کشکاږي ښه، اصل د دې باندې اسلام کې ورته فروسیت وایي. په دنیا کې چې په مسئله د فروسیت ښه کتاب چا جوړ کړی په قواعد وي، هغه علامه ابن القیم جوړ کړی کتاب الفروسیت. قد طالعت الكتاب ومعي النسخة المطبوعة من هذا الكتاب. هذا الكتاب يوجد في المطابع هنا في الكابل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال وویل ابراهیم علیہ السلام كنتم تاسي أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا دی بابلیانو ابراهیم علیہ السلام تو ویلې اجئتنا بالحق، آیا ته راغلی مونږ ته په حق، ام انت من اللاعبین، او کتل لاعبینو لوبو کوونکو نه. بعضې ملایان طالبانو تشدد کوي، فوټبال کول اسلام کې دا ناروا ده. د حسین صاحب سارې په لغته باندې وهه ځان سره فکر وکړه، د یو شي د نارواطوب دپاره دا دلیل نسي کېدلی. قرآن، اجماع، حدیث، قیاس یو هم د دې لپاره دلیل نه. طالبانو د فوټبال مستی چې دی ته لعب بالکره وي، فتاوا الازهر الصادره عن ازهر الشریف على وفق مذهب امام ابي حنیفه، نو دې کتاب کې لیکلي 3000 کلن تاریخ په دنیا کې فوټبال لري، لعب الکره. اول چې چا رواج سوی ده هغه فی قوات العسکری الصینیه، د چینایانو په عسکري قواو کې 3000 کاله مخکې د نن رواج سوی ده. حسین صاحب ساری په لغته وهه، نو دا طالبانو د حرمت دلیل نسی کېدلی. قال وویل ابراهیم، خو عورت بنی لوڅ. طالبانو هغه شرطونه علما ذکر کوي کتابونو کې. الناهی فی الملاهی، علامه مفتی شفیع صاحب یو کتاب جوړ کړی، الناهی فی الملاهی. ملاهی طالبانو مستیګانو ته وایي، الناهی فی الملاهی، کمی مستیګانې ناروا دي، کم شرطونه دي ورته. کتاب قد طالعت الكتاب كله، کتاب کې ډېرې خبرې دي. قال بل ربكم، او طالبانو کې خو بیا عادت تا د تیګه اچوي، داسې تیګه اچول دې ته طالبانو اشارة الحجر وي، شامي کې دا جایز ده. یا طالبانو کې دا عادت ته شباک ورته وي، شباک دې ته وي یو طالب لاس کېږدي او بل طالب د تا لاس توي د کلمات چپه کوي، دې ته شباک وي. دا هم شامي کې طالبانو سره شامي په باندې بحث کوي. یوه بله مستی ده زوج فرد ورته وي، شافعي علما هغې ته مکروه حرامه وي، حنفي علما شامي هم د شامي زوی رد المحتار کې او هدیه علایه کې هغې د جواز قایلین دي. زوج فرد زجب لاس کې مې جفت که طاق دي که نه، داسې یو مستی کوي. او مخکې مې درته ویلي مداحي مردکي ورته وي. ملایان بعضې بیخي تر حده تشدد پې کوي چې ګټل نه وي پکې طالبانو، بیا مشکل نه لري. واړه ماشومان چې دغسې په مردکیو مستی کوي. رسول صلی الله علیه وسلم مسیان چې ول حسن و حسین، دوی دواړو به یو بل د رسول علیه السلام غلام و، هغه زمانه کې صحابي و، هغه سره به رسول علیه السلام ورته ویلي د حسن و حسین سره مردکي کوه. مداحي ورته عربي کې وایي، دا د احادیثو کتابونو کې شته. خو یوه خبر بیا بله سته طالبانو، کومې اګۍ او کم چرماخ چې قمار کې په وګټل سي د دې خوړل حرام دي، او دغه اګۍ بیا څوک خرڅوي. مثلا یو سړی د اګۍ وګټي، مثلا ما د کولې د دې ما نه وګټلې، هغه دکاندار ورته ویلې د اګۍ په ما خرڅ که، یا د مټکو جوس چرماخ په ما خرڅ که، هغه ته اخیستل حرام، له هغه نه بل ته اخیستل حرام. دغه مسئلې ته موږ حنفي علماو کې مسئله د تعدد حرمت ذمه متعدي کېږي، په دې مسئله باندې تحقیق کوو. لکه طالبانو اوس زمانه کې که تاسې فکر وکړئ، یو سړی د مثلا موبایل غلا کي، ښه درته معلوم ده چې دا د غلا موبایل ده، تا ته اخیستل جایز ده. یو اسلحه څوک غلا کي، یو بل شی څوک غلا کي، تا ته اخیستل جایز دي، نه حرامه ده. دې مسئلې نه علما تعبیر کوي په دې باندې چې حرمت ذمه متعدي کېږي. قد بسط المسألة علامه ابن العابدين الشامي في الرد المحتار وفي فقه البيوع للتقي العثماني وفي كثير من كتب الاحناف. اصل کې قاعده په الاشباه والنظائر کې د غمز عيون البصائر على اشباه والنظائر کې امام حمومي په مسله لوی بحث کوي. قال بل ربكم رب السماوات والارض، رب دی تاسې چې دا هغه څوک دا چې رب د اسمانونو د مځکې دا، الذي فطرهن
هغه چې پیدا کړي دي دوی وانا علی ذلک من الشاهدین زه په دې باندې له شاهدینو نه یم وتالله قسم می دی په الله لأکیدن اصنامکم زه به چل جوړم دي تاسې بوتانو ته دغه علاج بکم بعد ان تولوا مدبرین پس لدې چې تاسې لاړ سئ فجعلهم جزازا وګرځول میده میده الا کبیرا لهم مگر مشر بوتین لعلهم الیه یرجعون د دې لپاره چې بیرته راوګرځېږي ورته چې به بانه جوړي وي دا چا کړي دي که نه ورته وي دا د مشر کړي طالبانو بوت ماتول دا د مسلمان وجیبه ده باید بوت مات کی حنفي علما وی دغه بوتان موتان چې کورو کی دا وړکۍ جنکیانې چې مستی پې کوي نانځکې ګوري طالبانو نانځکې جایز دي جنکیانو ته ښه هغه نانځکې چې د عهنو د ټوټو نه جوړي موږ تاسې کورونو کې دا وړکۍ جنکیانې نانځکې کوي که نه څوک ګوډۍ ورته وایي څوک نانځکې ورته وایي د فراو د هلمندو د قندهارونو خلک ورته ناوکۍ وایي نو دغه طالبانو ناوکۍ او نانځکې او ګوډۍ دغه چې څوک که د پلاستیک نه جوړي وي د دې استعمال په اسلام کې حرام ده او که د عینو د ټوټو نه جوړي څه موږ تاسې وړکۍ جنکیان هغه مکمل صورت غوندې نه دا جایز ده خو علما وایي دغه نانځکې ناوکیګانې که چا درلودلې او د په ښارونو مثلا د خټو نه جوړې پخې خټې نه چا ماتې کړې په زمان نشته روح الماني دا مسله لیکلې شامي د صاحبینو په مذهب فتوا کړې ده نو دا په مسلمان واجب ده چې بوتان مات کی من رعا منکم المنکر فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه او بیا طالبانو په ژبه او په زړه باندې ذلک اضعف الایمان ده نو طالبانو وقت حکومت الامارة الاسلامی قد جزز اسنام البامیان ملا عمر رحمه الله نو دام طالبانو یو لوی وجیبه و چې د افغانانو غاړه خلاص کړه نو افغانانو کې به بعضې بېدینه افغانانو ویلې چې دا د موږ تاریخ خدا طالبانو موږ ته د عارو د بېننګۍ تاریخ چې تاسې یو وخت کې بت پرستان ولیا نو ښه ده چې وران سول خو بیا یې جوړ کړي دي طالبانو راځئ طالبانو د دغه آیات په اړه باندې دوی اوس بیا جوړ کړل که نه دې ته ظلم ویلې چې افغانانو یو تاریخ یې وران کو داسې وکړل اما مسلمان باندې دا واجب ده چې باید بوتان وران کی خو طالبانو دوی ته موږ بیا وایو وتالله قسم می دی ای اروپایانو ناټو لأکیدن اسنامکم مونږ به بیا چل جوړو د بامیانو بوتانو ته بعد ان تولوا مدبرین پس لدی چې تاسې راواړولې شاګانې له افغانستان نه ووتلی بیا به ماتو به طالبانو که نه زمونږ د ابراهیم علیه السلام امتیان یو دا د قسم در سره کو ان اسنامکم د اکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین بیا به هم همغسې ماتو انشاءالله دغه مو اراده ده خو د الله نه غواړو چې بیا محاکمان وګرځوه قالوا وویل دوی من فعل هذا بآلهتنا دوی چې بیرته راغلل وی ویلې من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دغه بوتان چا مات کړي دي موږ د خدایانو سره دا لوی ظلم چا کړی انه لمن الظالمین قالوا دوی ویلې سمعنا فتى من اوردل د یو ځوان نام یذکرهم چې دوی ذکر کو نوم یې ورته ذکر کو یقال له ابراهیم دغه سړی ابراهیم نومیده قالوا فأتوا به على اعین الناس قالوا دوی بوایي سړی حیران سي طالبانو عناد دی الله پاک سړي سره نه ایسي شاه محمود ابن سبکتگین الغزنوي فاتح د هند یو لوی لقب دا ده چې بوت د سمونات مات کړی ده کله چې احمد خان ابن زمان خان الشهیر بالاحمد شاه الابدالي دا هم طالبانو فاتح د هند ده په ټوله اسلامي دنیا کې د قهرمانۍ لقب لري احمد شاه ابدالي الدوراني دا طالبانو هغه لوی زمری تیر سوی چې شاه ولی الله صاحب ورته قندهار ته د دې خط راولیږه چې موږ ته ازادۍ راکړه دغه نوم نن په قهرمانۍ کې لیکل سوی ځکه بوتان یې د هند مات کړي دي او د محمود غزنوي په قهرمانانو کې لیکل سوی ده ځکه بوتان د سمونات بوت یې وران کړ موږ چې د بامیانو بوتان رات کړي موږ په ارهابیونو په ترورستانو کې خدا به طالبانو 100 کاله وروسته تاریخ دغسې به دغه سړی ملا عمرم لکه څنګه چې احمد شاه ابدالي څه ورته وایي شاه محمود غزنوي د افغانانو د تندي خالو او دوی ته قهرمانانو لقب ورکړی و دغه د قهرمانۍ لقب به بیا د تاریخ په ټولو کتابونو کې انشاءالله وي
او که په ورځ د قیامت د الله حضور ته ملا عمر به درېږي او الله به انشاءالله ورته لقب پس د سلګونو کلونو په ټوله اسلامي دنیا کې د بتشکن لقب او بیا د ابراهیم علیه السلام رښتونی لمسی د احمد شاه ابدالي نه او د شاه محمود غزنوي نه وروسته چا بوتان نه مات کړي بیا به دغه لقب الله پاک انشاءالله دته ورکوي او انشاءالله د الله نه غواړو چې په ورځ د قیامت ورته لقب د بتشکن لقب په ورځ د قیامت کې نبی علیه السلام وایي فاحسنوا اسماءکم و اسماء آبائکم په ورځ د قیامت به تاسې را بلل کېږئ په خپلو نومونو او د پلرونو په نومونو ښه نومونه په ځانونو کېږدئ په ورځ د قیامت به هم الله پاک انشاءالله ملا عمر په بتشکن رابلي راسه بتشکنه د ما حضور ته راسه نو دا طالبانو یو لوی شهامت او لویه بهادري وله هر بېدینه او بېغیرته چې د دې مخالفت کو انشاءالله هغه به د همدې د بوتانو د بامیانو د بوتانو ملګري قالوا فأتوا به على أعين الناس قالوا وویل نمرودیانو فأتوا به على أعين الناس راولی دغه سړی علی اعین الناس لاندې د سترګو د خلکو لاندې لعلهم یشهدون د دې دپاره چې خلک پې شاهدي ووایي چې دغه ځوان چې بوتانې مات کړي قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا ایا تا دا کار کړی د موږ له خدایانو سره اے ابراهیم قال بل فعله کبیرهم بلکې دا کار دغه مشر بوت کړی هذا دغه فاسألو پوښتنه ورنه وکئ ان کانوا ینطقون که چیرې خبرې کوی سي دغسې مناظره خوند کوي تا دا کار د مشر خدای مو کړی ده پښتنه ترنه وکئ بیا ریشخند هم پې وهي خبرې کوئ چې تاسې پښتنه ترنه وکئ تاسې خو عبادت کوئ تاسې خو وایي هر څه کوي دوی نو دا دغه مشر کړی تاسې پښتنه ترنه وکئ که خبرې کوئ سي فرجعوا الى انفسهم وګرځېدل دغه کافران خپلو نفسونو ته فقالوا ویلې انکم انتم الظالمون تاسې چې یئ ظالمان یئ دوی طالبانو خپلو ځانونو ته راغلل خپلو ځانونو کې ځان سره فکر وکړو او څومره لوی ظالمان یې د چا عبادت کوئ چې هغه هېڅ کار نسي کولی د هغې څنګه تاسې عبادت کوئ الله پاک طالبانو ډېر کرته په خپل ځان کې سړی خپل ځان ملامتوي ما مخکې تاسې ته بله ورځ ویلې عبدالوهاب شعراني وایي زه له خپل ځان نه ووتلم په ټوله دنیا په 12 دقیقو ګرم بېرته خپل ځان کې نه نوتلم نور نه پوهېدلم ستمېدلم نو طالبانو کله کله چې یو سړی داسې یو کار وکړي یو ملګری خفه کړي سړی ځان سره ناست څه وایي څه بد دې وکړی نو دلته معلومیږي چې د انسان کې دوه شیان دي یو ځان پاک پاک یو بل ملامتوي څه بد دې وکړه خپل ځان ته سړی وایي خپل نو دا ځان دا نصیحت څوک یو چاته یې کوي نو انسان کې دوه دي یو طالبانو روح ده چې ځان پاک پاک وي او بل دا بل ثم نكسوا على رؤوسهم بیا نسکور سول دوی په خپل سرونو لقد علمت تخو خبر یې اے ابراهیم علیه السلام ما هؤلاء ينطقون ندی دا بوتان نطق کون کی قال وویل ابراهیم علیه السلام افتعبدون تاسی عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما لا ينفعكم شيئا ما دغشي چې پیدا نسی رسوي تاسې ته هیڅ شی ولا يضركم نه تاسې ته ضرر رسوي سي افل لكم حلاکت وي تاسې ته ولما تعبدون من دون الله او د اغشي چې عبادت یې کوي بغیر د الله نه افلا تعقلون ولې نه پوهېږئ تاسې قالوا حرقوه ویسوزوي وانصروا آلهتكم نصرت مو د خپلو خدایانو کوي ان کنتم فاعلین که تاسې د خپلو خدایانو نصرت کوئ قالوا قلنا الله وی من ورته یا نارو ای وره کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای وره کونی سا بردن یخ خو دومره ډېر مه یخ کېږه داسې حالت کې چې سالم یې علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام و ارادو به کیدا اراده وکړه نمرودیانو په ابراهیم علیه السلام د چل فجعلناهم الاخسرین الله وی منګو ګرځول دوی په خپل هدف کې نامراده طالبان علما وی چې ابراهیم علیه السلام
ابراهیم علیه السلام ته اور لپاره یوه میاشت لرګي را جمع کړل، اور یې پکې بل که. ابراهیم علیه السلام یې راوست نو اور دومره تیز اور سو چې مرغان به په هوا تلل سوځولې، اور ته څوک نږدې نه ورتلل. شیطان په دنیا کې اولینی منجنیق جوړ که. منجنیق داسې دوه لرګي به یې ودرول، پړی به یې کې واچول زانګو په شکل باندې، نو دی پکې وتړه. چې وی تړه د اسمان نه یوه ملکه راغلله، ده ته یې ویلې ته ما ته امر وکړه ابراهیمه چې هر څه غواړې زه یې کوم. وی نه الله ما ویني. ابراهیم علیه السلام الله ته چیغه کړه چې الله د تا نه بل الله نسته چې په دنیا مځکه او اسمانونو کې عبادت کیږي، او په ټوله دنیا کې بل داسې انسان نسته چې د تا عبادت کوي بغیر د معنا. الله پاکه نور دی تا خوا کا. نو دی چې د منجنیق په واسطه د اور هغه ته واچو منځ ته، هلته الله پاک اور پې باندې سالم وګرځو. وی نمرود په خپل قصر کې ورته ناست و راکتلې، وایي د ده صرف هغه پړو باندې چې تړلې و هغه وسوځېدلې، نورو نه سوځېد. نو دی هلته یوه ملکه د اسمان د طرف نه ورته راغلله، یو د ورېښمو کمیس ورته راوړو، ور وایغوست، د منځ د اور داسې باغ غوندې جوړ سه د سر. نمرود چې ورته راګوري چې دی د اور په منځ کې یوه باغچه و ګلان جوړ سول او دی پکې ناسته. ابراهیم علیه السلام د یو سړي سره خبرې کوي. نمرود غږ ور وکړ، وی ابراهیم یې وی اور دې نه سوځوي؟ وی نه نه مې سوځوي. وی که نرې راوځه. وی ته راکته سه چې در وځم. هغه د قصره ورته راکته سو، دی ورته را روان سو. دی چې تر څو راکته کېده ورته راووته. وی نه سوځولې. وی دغه نمرود ورته وی زه د تا رب ته اوس تسلیم سوم، د تا رب ته زه 4,000 غواګانې قرباني کوم، د تا رب مې ومنه چې دا د ټولې دنیا رب ده. دی ورته وی راوړه ایمان که نه؟ وي ځکه یې نه راوړم چې بیا پاچاهي رانه تېرېږي. دا ومنئ طالبانو، اروا حق منل سوی وي، حق مني د دنیا کافران. ما مخکې درته ویلي امریکایان یو جنرال ویل افغانستان کې مونږه په دې یو تحقیق کوو چې دا د مونږ سره خلاف خلک جنګېږي، د هغوی مړي نه خرابېږي او د مونږ مړي د مونږ طرفدار مړي خرابېږي. نو مونږ په دې بحث کوو چې دا دوی څه شی خوري، خو لوبیا خوري. نو څه شی خوري؟ نو دا طالبانو حق مني، حق زړونو ته ورغلی دی، بیا هم الله پاک دوی ته هدایت نه ده کړی چې ایمان راوړي. الحمدلله طالبانو په دې باید افتخار وکړو چې موږ مؤمنان یو، موږ مسلمانان یو، موږ د الله د دین پیروانیان یو. په دې باندې باید طالبانو موږ افتخار وکړو. دوی طالبانو د دوی پلاره موږ سره جنګ نشي کولی. موږ ته الله ویلي دي چې دوی تاسو سره جنګ نشي کولی. که جنګ دې موږ سره کولی چې راځئ په وسلو کې دې موږ ته هغه وسلې راکړي. دوی د 100 نفرې دي، موږ دې 15 نفر یو، موږ سره دې په یو میدان کې جنګ وکړي. هسې طالبانو باټې وهي دی چې شم نه دي. او بل طالبانو الله پاک چې د موږ مسلمانانو ته دومره قرباني ورکړي، د دوی نه د نصیب کړي. که دوی په ایمان په الله ایمان درلودلی، دوی د دنیا باندې ایمان لري. که په الله ایمان درلودلی نو دوی خو به هم یو سړي ځانونه قربان کړي ول. بله ورځ د موږ مظلومان خو مو ولیدل په بیت المقدس کې، فادي ابو صلاح څومره طالبانو مظلوم انسانو د الله د دین دپاره موږ هم راوسول، الله د دین دپاره ځان قرباني کړ. تاسو خو هم یو شونټی راوښیئ چې ځان یې قرباني کړي د خپل عیسی دپاره. تاسو خو هم یو څوک راوښیئ چې د خپل بت دپاره ځان دومره قرباني کړي. موږ ځانونه داسې د الله د دین دپاره قرباني کوو. دا هم طالبانو په یوه عقیده کېږي. دا داسې وړه خبر نه ده. قلنا من ورته ویلې یا نار کوني بردا وسلاما على ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. ولې طالبانو ابراهیم علیه السلام ورونه سوځاو؟ یا داود طالبانو الله ورته امر وکړي چې وی نه سوځي. یا د ابراهیم علیه السلام په بدن کې الله داسې اجزا پیدا کړل چې هغه د اور دفاع کوله. علماوی یو حیوان د ورته سمندل وایي. هغه سمندل حیوان طالبانو د بیولوژي علما په ډېر تحقیق کوي. دمیری، امام فخر الدین الرازی، تاریخ ابن خلقان، دا داسې حیوان د طالبانو چې چېرته اور بلي خس کروټې سوی وي، دی پکې ورننوځي، ځان پکې ګرمۍ لکه چرګه چې یې ډېر خوند ورکوي، دته دا ډېر خوند ورکوي، سوځي نه. او روح المعانی لیکي طالبانو یا دا یا نعام اطرق کرا ان النعام لفی القرى. دا د کبرجنو ملایانو دپاره دم د طالبانو ښه. کم ملا چې ډېر کبر کو نو دا دم پې باندې ووایه بس کبر یې ځي. اطرق کرا ان النعام لفی القرى کذا فی اعلام بمن فی تاریخ الهند من العلام. په دې کتاب کې لیکلي دي، وای اعلام الهند کې لیکلي دي. وای یو بل عالم، ښه عالم خو ډېر ملنګ غوندي، بل عالم د ده پوښتنې هغه ته راغی، وی ویلې
چې دا څه بې غیرته ملا د دومره شاګردانو طالبانو ورته راغلي دا په څه باندې اوس پوهېږي نو ورسره ناسته د هغه غیبت کوي چې دا دومره طالبان ولې علم تېر کوي دا په څه پوهېږي وایي ده ورته ویلې اطرق کرا ان النعام لفي القرا اطرق کرا یعنی کرا غلی سا اطرق کرا ان النعام ما سره دلته داسې طالبان دي چې هغه د نعام مرغه غوندې طالبان دي یعنی داسې طالبان دي چې ژوندی دي خوري داسې مه وایه چې زه عالم نه یم که عالم نه وای ما سره به نعام نه اوسېده اطرق کرا ان النعام وي دا شعر چې پې باندې ویلې عالم وي طالبانو یو دم داسې سو د خپل قبر نه لکه ته به یې اوبه پې واچې نو نعام یو مرغه د طالبانو شترمرغ ورته وایي غوښې خوړلې پاک ده که طالبانو جایز ده خوړلې دغه مرغه سکروټه څه ده وسپنه داسې سرکه ورته چې سره واوړي خوري سوځي یې نه روح المانی وایي طالبانو یوه ډله ده په صوفیت کې رفاعیه ورته وایي د هغې باطل مریدان وایي ما په خپله په بغداد کې لیدلي دي تنور به یې بلک تنور داسې سور به سو یو مشک به یې راواخیسته د شرابو نه ډک هغه ته به کته سول د تناره ته لمبې به بلېدلې تنور کې غاټ تنور به کې به ناسته خپل شراب به چکل چې خلاص به یې کړل پس ته به راووته سوځېدلی به م کالي به م نه وسوځېدلي وي دا ما په خپله لیدلي نو داسې کېږي طالبانو یا سحر یار شی چې کېږي پې باندې کېږي نو العبر فی خبر من غبر هلته د احمد رفاعي په مناقبو کې امام ذهبیم دا خبره کړې ونجيناه ولوطا إلى أرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه من نجات ورک ابراهيم عليه السلام تا طالبانو یو سړی و ابو مسلم خولاني نومید دا طالبانو داسې یو سړی و تابعي و اسود العنسي چې په یمن کې و نو دی ګیر کړی و دی په رسول الله ایمان راوړی ورته ویلې وایي ته ووایه چې أشهد أن لا إله إلا الله أسود العنسي رسول الله ويكوني مغوغوني ويوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بيبرتويلي بيبيلي أشهد أن لا إله أسود العنسي ويكوني مغاغناورم بيور تبالك طالبانو پور کی رواچو چې ور کی رواچو الله پاک ونس وزاو دلایل النبوت ته بهقي کې دا حدیث راوړي نو بیا وای چې رسول الله وفات سو د عمر صاحب د ابوبکر صدیق خلافت یو سړی راغی د مسجد نبوي مخ ته خپله وښه چوکړله نو په مانځه ولاړ د ډېر ښه مونځ کوي چې مانځه نه خلاص عمر ویلې دا خو یو مسافر راغلی بیا به چې مونځ کوي بیا به ورسره لاړ سي مونځ چې خلاص کوي څوک یې د کوم جنه راغلی وایي د یمن نه وایي څوک یې وایي د خولان د قبیلې یم بیا د موږ هغه ورور څه سو چې هغه سوځولی و څه ورته وایي اسود العنسي سوځولی و هغه څه سو وایي هغه زه یم وایي تا دې په الله قسم چې ته یې وایي و زه یم عمر سے برمنډ کړه په زړه سو مچوي ک وی حمد الله لره چې زری تر څو مړ نکړم چې ابراهیم د امت راونه خود منډه رواخیست رايوس ابو بکر صدیق سپتا ابو مسلم الخولانی دا مغه سړی د طالبانو چې رسول الله په دین کې ورته اچولی او اسود العنسی ور نه وسوځولای هم بیا د اندلته مدینه منورې کې تر دې پورې چې الله وفات کړ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة من هبك إبراهيم عليه السلام تددزو إسحاق ويعقوب عليه السلام نافلة دا زيادتو لغين عام لغغوكتن نچد كريوام وكلا جعلنا صالحين هر یو د دوی مو ګرځولي ول صالحان وجعلناهم ائمه من ګرځولي ول دوی امامان يهدون بامرنا خلق تبع لارې خودي دي من په امر واوحينا اليهم من وحي کړي و دوی ته فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا ذکر کلوط علیہ السلام آتیناه حکما وعلما من ورکړیو دوی ته حکمت او علم ونجیناه من قرية التي من ورکړیو دته نجات لغه کلینا التي كانت تعمل خبائث چې دوی بکول بد انهم كانوا قوم سوء دوی والقوم سوء بد فاسقین فاسقان کم کارونه طالبانو د لوط علیہ السلام قوم کول داسې خو ډیر دي لس شیان دي خو بعضې ذکر کوم لږ تحقیق پې کوم یو طالبانو رميه بالجلحقه
جلحقې ته طالبانو موږ ورته غولکه وایو، تاسې به نو څه ورته وایه؟ بعضې خلک لینده ورته وایي، څوک غولکه ورته وایي، عربي کې ورته جلحقه وایي. داسې یو لرګي باندې دوه ربړونه وتړه، داسې ویستل پې باندې کوي، دې ته طالبانو عربۍ کې جلحقه وایي. دا د دوی عادت و. طالبانو رمیه بالجلحقه، کومه مرغۍ چې په غولکه ولګېدله مړه سوله نو دا مرداره ده. ګوري طالبانو دا د موږ د احنافو د ټولو احنافو دا مذهب ده، بلکې د څلورو مذاهبو دا فتوا ده، مالکیان، حنبلیان، شافعیان، احناف، د ټولو مذاهبو دا مسئله ده چې رمیه بالجلحقه دا مرداره ده که چا په غولکه باندې. یو ورځ ما ته چا ویلي پخوانۍ ملایانو ولې دا مسله نه کوله. میل راسه هدایه درو ښیم چې هدایه کې وایي نو چې پخوان کې ملا تا ته ویلي دي او یا تا نه ده منلې، دا خو په ما باندې نه ده. هدایه کې څه وایي؟ رمیه بالبندقه. نبی علیه السلام هلته هدایه کې دا مسله ذکر ده، د هدایې نه شروع تر ټولو احنافو پورې چې رمیه بالبندقه باندې چې کوم ښکار ولګېد مړ سو دا مردار ده. نو بندقه دغه جلحقه غولکه ده که نه طالبانو؟ نو دا په څلورو مذاهبو کې مردار ده طالبانو. دا یو د دوی عادت و. نو ډیرو خلکو کې بعضې وطنونو کې عادت وي غاړه کې جلحقه اچولي روانې ته به وایي څه توریالی ده. او بل طالبانو فرقعة العلق، زاولیز دول طالبانو د نر دپاره څه حکم لري اسلام کې؟ ښځې دپاره جایز، خو بعضو کتابونو کې دا ښځه به مسواک نه وهي، دا صحیح نه ده. خیر خلال لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواک، مطلق امر راغلی. لولا اشق على امتي لامرتهم، ښځه به مسواک وهي نرم. عبدالحی لکنوي سعایي کې لیکلي ښځې ته زاولیز دول بې کراهیته جایز دي. نر ته څنګه ده؟ نر ته طالبانو مکروه ده، خو علما وایي که څه مرض دی وجې نه و، د غاښونو په خاطر باندې و، د خولې د بوی کولو بوی د بولو دپاره ول، یا طالبانو داسې چلو چې تنها وي یو چیرته بیا که زاولیز دوی پروا نه کوي. طالبانو زاولې مطلقا زدول ناروا نه دي، که مجلس کې وي نره بیا یې مه زدویه. اما که داسې و چې تنها چېرته ناست ولې د غاښونو د فایدې دپاره یا د خولې د بوی د لرې کولو دپاره بیا زاولې زدول ګوري طالبانو اسلام کې بیا ناروا نه دي. دې مسلې ته مو فکر وي. خو د دوی عادت دا و په زاولو باندې به یې داسې ټقا ویستله، فرقعة العلق، یعنې ټک و ټوک چې پې باندې کوي دغه ایست د دوی عادت و. او بل دا د تڼۍ به خلاصې وي، خلاصې تڼۍ به ګرځېدل. نو طالبانو خلاصې تڼۍ ګرځېدل دا هم د دوی عادت و. خو ګوري طالبانو داسې به نه وایي چې مطلقا خلاصې تڼۍ ګرځېدل. معاویه ابن قره دواړه صحابه ول پلار و زوی، دوی به هر وخت طالبانو مطلق الازرار ګرځېدل، تڼۍ به خلاصې وي. چا به ورته ویلې ولې داسې کوئ؟ دوی چې کوم وخت کې رسول الله ته راغلي په دې وخت کې رسول الله مطلق الازرار ګرځېد، دوی به ویلې موږ مطلق. اوس علما وایي تڼۍ خلاصې وي بهتره ده که بندې بهتر ده، که خلاصې وي مشکل نه لري. خو یو څوک چې ګیره نه لري طالبانو امرود صبیح وي هغه به تڼۍ خلاصې نه ګرځېږي، هغه ته طالبانو ناروا ده. او که تڼۍ د سرو زرو وي جایز ده، او که د وریښمو وي جایز ده. کذا فی رد المحتار للشعبی. بل دا دوی به ګیرې خریلې کمولې به بریتونه به یې غټ غټول. دا اوس کمونستان څه دي طالبانو عین همدغه لوتیان دي. او بل دا ده چې هغه به یې کول چیچقې به یې وهلې، دا د دوی عادت و. چیچقې تصفیق دې ته وایي، تصفیق و چیچقې وهل دا اسلام کې د نر دپاره ناروا ده. او دا ټول طالبانو چې دا د افغانستان کمونستانو ته ګورې بس دا د دوی عادتونه ول. ولوطا ونجيناه من قرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا من داخل کړل دوی په خپل رحمت کې إنه من الصالحين. ونوحا ذکر ک نوح علیہ السلام اذ نادى من قبل چې आवाज یو ک مخکې لدینا فاستجبنا له الله وی من اجابت کدلرام فنجيناه نجات مورکدتام واهله اودد اهل من الكرب العظيم لغبل علوينا ونصرناه من قوم الذين من نصرت ورکدت لغ قومنا الذين كذبوا چې دوی تکذیب کړیو به آیاتنا تکذیب کړیو دی من پایتونو باندې انهم كانوا قوم سوء دوی چې والقوم سوء فاغرقناهم بیا مغرق دوی اجمعین ټول وداود وسليمان ذکر کا خبر د داود علیہ السلام وسليمان د سليمان علیہ السلام اذ يحكمان في الحرث چې کله دوی دواړو فیصله کوله په کښت کې اذ نفشت فيه چې چریدلی ول په دې کښت کې غنم القوم هغه پسونه دی یو قوم وكنا لحكمهم شاهدين من حکم دوی دواړو لره
شاهدان و حاضران ولو. دا داسې چلو طالبانو د یو قوم میږي وي د بل قوم د بل سړي فصل د فصل کې ګرځېدلې وي نو دا فصل یې دغه ټول تباه و برباد کړی و. نو داود علیه السلام ته فیصله راوړه. داود علیه السلام ورته ویلې چې دا میږي د پټي والا سړي ته ورکړه زه بل تیلې زه ځتي د دې کښت ټول خراب کړی و. دا میږو والا سړي تیلې ته دې ټولې میږي د پټي والا سړي ته ورکړه. بس خلاص په خلاص باندې سلیمان علیه السلام ناستو. دا د حضرت داود علیه السلام زوی باندې چې راووت وی پلار مې څنګه فیصله درته کړې وای داسې وای کاش کې داسې کړې وای. د خلک بیرته داود علیه السلام ته ورغلل. زوی ته ویلې وی زویه ته فیصله وکړه. هغه ورته ویلې پلاره داسې فیصله وکړه چې دا میږي د کښت والا ته ورکړه دا شودې به هغه تر څو خوري دا بل ته دا پټای ورکړه چې تر څو پورې دا فصل بیرته غټ کړي چې خپل حالت ته ورسیږي. هغه به دی به هغه ته فصل وسپاري او هغه به بیرته دته میږي وسپاري. نو طالبانو د سلیمان علیه السلام او د حضرت داود علیه السلام فیصله دغه وله. الله وی ففهمناها من پوی کړیو په دې حکم فیصلې باندې حضرت سلیمان علیه السلام وکلا آتینا حکما وعلما هر یو ته مو ورکړیو حکم علم مو هر یو ته ورکړی. طالبانو علما کتابونو کې لیکي وی د سلیمان علیه د بخاری حدیث ته د حضرت سلیمان او داود علیه السلام زمانه کې دوه ښځې وې یوه مشره او یوه کشر دواړو سره بچي لیو پې رامنډه کړه د یوې بچی وتښتاو د مشرې وتښتاو. کشرې ورته ویلې وی دا یې د تا وتښتاو د کشرې وتښتاو خو د یوې ښځې بچی وتښتاو جنجال سو پکې ویلې د ما یې تښتولی بلې د تا یې تښتولی د بس جنجال سو. داود علیه السلام ته راغلل. داود علیه السلام ورته ویلې وی دا د مشرې ښځې ده او هغه د مشرې نه. نو سلیمان علیه السلام ته یې فیصله راوړه. سلیمان علیه السلام ورته ویلې چاړه راوړئ په منځ به یې نیم کړه چې د کومې ښځې بچی و هغه ویلې نیمایي کوی مه خو هغې ته یې ورکړه. سلیمان علیه السلام پوه سو چې دا د دې بچی ده ځکه زړه یې پرې ودردېد. نو ففهمناها سلیمان موږ په قضاو باندې په فیصلو باندې سلیمان علیه السلام ډېر ښه پوه کړي. بله ښځه وه طالبانو ډېره ښه عابده ښځه وه. دې خلکو غوښتنه ترېنه وکړه 4 نفره ولوي موږ سره زنا وکړه. دې ورته ویلې زنا نه کوم ډېره حسینه وه. زه ته دعوه پې وکړله وی دې زنا کړې ده مونږ ولیدله یوه دعوه وکړه وی دې زنا کړې 4 شاهدي پې ویلې. داود علیه السلام ته راغلل. داود علیه السلام ورته ویلې راجم دي. سلیمان السلام ورته ویلې نه دې چې چی شي سره زنا کړو وی سپي سره. نو سلیمان السلام ورته ویلې راځئ بیا ویل ته کوټه کې کېنه ورته ویلې وی سپی څه رقم ته ده ویلې تور دی یې وویسته. ابل ته ویلې راننوځه سپی څه رقم ته وی زیړ و. ابل ته ویلې څه رقم سپین و. ابل ته ویلې څنګه وشینو. نو په یو شي چې باندې به دوی ودربولي الله پوهه ده ته ورکړې وګوره. بل واري بله ښځه وه د 2 مینځې درلودلې دې ښځې نو هغه ځوانانې ولې هغوی به زنا ته اراده وه چې زنا وکړي دې به نه پرېښودلې. نو دې ویلې چې مړه کېږي نو اوس به څه ورسره کوم. نو بیا یوه ورځ دا په سجده باندې وه نو دوی هګۍ راوړه د هګۍ سپین د دې پرتوګې پې ویستل شان یې داسې پې وسولوله د هګۍ سپین. نو زتي راغلل داود علیه السلام ته راغلل ورته ویې ویلې وی دې زنا کړې ده موږ په زنا ګیر کړه ده دې موږ ابۍ وی زنا یې کوله وی څنګه یې زنا کوله وی راسه اوس یې پرتوګ په هغه باندې ککړ ده په منیو باندې سړی وتښتېده. نو داود علیه السلام ویلې رجم دي. سلیمان علیه السلام ویلې نه تاسې اور راوړئ. پرتوګ یې چې راوړ که دا مني وي مني تیتېږي که هګۍ وي یو ځای کېږي د هګۍ سریښ سي سره چې ویې کتل دا هګۍ وله. نو طالبانو ففهمناها موږ پوهه حضرت سلیمان علیه السلام ته ورکړې وه. نو طالبانو الله به مو علما کي او الله مو علما کا بیا به انشاءالله قاضیان یې فیصلې به کوئ د دین دپاره خو بیا به هم د فیصلو سره یو څه زیرکتیا ته هم فکر وي. باید مولا داسې مړ غوندې سړی نه یو شي ته ډېر فکر هم وي داسې ښه نادر فکر دی یو مسئلې ته وي چې په یو مسئلې په حقیقت باندې پوه سي. یو څو مسئلې دلته درته ذکر کوم طالبانو چې سړی راغی طالبانو امام ابو حنیفه رحمه الله ته سړی حج ته ځي سړی حج ته روان ده پیسې ورسره دي دا پیسې چېرته کېدم دا غله رانه لاره کې ونه وایي. یو سړی ډېر مشهور ده په امانت هغه سره دا پیسې کېښودلې لاړه حج ته. سړي ویلي چې ډېرې پیسې دي راځه منکر سه چې هغه بېرته له حج نه راغی ورته وایي دي ما پیسې راکوئ ما سره تا پیسې نسته منکر سو شاهدان دې راوله هېڅ شي هم نسته. نو امام ابو حنیفه ته راغی وایي سړي ته مې پیسې ورکړي منکر ده. امام ابو حنیفه ورته ویلې خوابدی کېږم زه اوس کار درته کوم. ښه نو هغه سړي ته خبر ورلېږه امام صاحب ورته ویلی ورې د ما کور ته راسه
کور ته راغی چې امام صاحب ته راغی، امام صاحب ورته ویلې وایي ما ته پاچا خبر رالیږلی چې تر حد نه ډېر زیات مالونه راغلي دي، نو یو چېرته داسې امانت به یې کېږدو، نو ما چې څومره فکر وکړه تر تا نه مې ښه سړی پیدا نه کړ، نو دا مالونه به د پاچا دي تا په کور کې کېږدو، نو صحیح ده وایي و، خو وایي څه دعوه معوه خو به نه وي در باندې، ګوره داسې نه امام صاحب ورته وایي چې دعوه در باندې چې زه تا هلته قضا هغه ته وړاندې کړمه پاچا ته، پاچا ما نه دا غوښتنه کړې، دلته بیا تا باندې څوک دعوه ولري ذاتي ما سیاست هم خراب سي دي تام. سړي ورته ویلې نه دعوه نشته ده. نو سړي ویلي ځان سره چې هغه خو لږ روپۍ دې پې منکر سي، دا خو سم پاچاهي شی دي چې ډېر لږ لږ پټې کې هم ډېر شی کېږي. کور ته تللی دغه سړي ته ورغلی دی، وایي منکر نه یم زر. نو دا بل دلته طالبانو دی چې کور ته تللی دا بل سړی امام صاحب راغوښتلی، امام صاحب ورته ویلي زر کور ته ورسه، ورته وایه چې شی مې راکړه که نه راکړه پاچا خبرومه. نو دی چې کور ته ورغی نو ورته ویلې شی مې راکړه، هغه ورته ویلي شور مه کوه روپۍ در کوم چې څوک خبر نه کړي، دا امانت یې ورته ورکړی چې ورکړی دی څو ورځې وتلي. سړی امام ابو حنیفه ته راغی، وایي امانتونه څه شول، د پاچا را خو نه غلل. امام صاحب ورته ویلې وایي د پاچا امانتونه نه ول، د همدغسې د سره لایق ول چې د سره کړي مو دي، سړي امانت دې نه ورکاو، نو دې چل باندې مې درنه راوویستل. نو طالبانو باید قاضي د مسلمانانو عالم ډېر زیرک یو کتاب ده علامه ابن القیم جوړ کړی الطرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه، یو جل کې کتاب د طالبانو ما سره ستا 100 روپۍ به قیمت لري، 1.5 سل، دا به ضرور پیدا کوي طالبانو. الطرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه. یو څو نور هم درته وایم طالبانو بیا بس ده. طالبانو امام ابو هریره رضی الله عنه ته یو هغه راغی سړی، وایي همسایه نه ډېر په تنګ یم، هر څه مې چې ورسره وکړل نیکۍ. ابو هریره رضی الله عنه ورته ویلې راځه زه به چل در وښیم. وایي څنګه وکړم؟ وایي داسې چل وکړه د کور د اسباب د ټول راوباسه، د کور ټول اسباب د راوباسه، کوټې که په لاره کې اتې به خلک راځي چېرته ځې ورته بس زه دې کلي نه کډوم، بس دا بسترې راباسي په لاره کې اچي خلک تېرېږي. ولې د همسایه نه په تنګ یم، هر سړی د همسایه باندې بد وایي. همسایه راووته چې توبه مې د ټول خلک راپسې بد وایي، توبه مې د زه بیا داسې نه کوم، بېرته همسایه بسترې ورسره نه وسترې. همسایه ورې طالبانو روغ جوړ شو. یوه بله کوم طالبانو بیا بس. مغیره ابن شعبه یو صحابي یو ځوان هلک په بل چا باندې مین و په یو جلۍ. مغیره ابن شعبه هم اراده درلودله چې دې جلۍ سره واده وکړي. نو دا هلک خبر سو، مغیره ابن شعبه خبر نه ده چې دا هلک سره محبت لري. نو مغیره ابن شعبه راغی د هلک ته یې ویلې وایي زه اراده لرم چې دا جلۍ سره واده وکړم، نو زه به یې وغواړم څنګه جلۍ ده؟ هلک ویلې اوهې دا خو ما دې ته سترګې پټې کړي. نو د هلک ورته ویلې وایي ما دا د یو سړي په غېږ کې ولیدله مچوکولی. نو مغیره ابن شعبه ویلې زه یې څه کومه، زه یې ولاکه بیخي وکړمه داسې جلۍ. بله ورځ ته دا دغه هلک وکړه چې هلک وکړله. مغیره ابن شعبه ورته ویلې تا نو چېشته دا جلۍ کړې ده؟ وایي خو ښه مې درته ویلي پلار په غېږ کې مې لیدلې وه مچوکولی، ما تا ته ځکه دا خبره وکړله چې تی ونه کې، او ته خو صحابي ولې تا ته خو بیا ضرور درکوله. او یوه بلم طالبانو یو سړی و تاجر و، نو دغه تاجر تجارت کو ډېرې پیسې راوړي دي کور کې ایښي دي، چې بیرته له تجارت نه راغی پیسې ورکې دي، نه قلب مات سوی، نه د کور قلب مات سوی، نه د بکس قلب مات سوی، نه بکس شکېدلی ده، روپۍ څنګه ورکې دي؟ هغه وخت کې د بغداد باچا منصور ته یې دا عریضه ویوړه، خو منصور ډېر هوښیار و، هغه پوه سو چې دا غلا د کور نه سوې. غلا طالبانو د کور نه کېږي، پردی سړی نه راځي، کلي کور نه پردی سړی نه راځي. هغه ورته ویلې دې سړي ته، سړی خو سادهګۍ سړی و، سړي ته یې کار دې مونږ کوو، دا هغه عطر واخله سړیه، ډېر ښه عطر دي، دغه عطر چې ته بوی کوې نو دماغ به دې جوړي، دا غم د روپیو نه به بس روپۍ خو هم چې ورکې سي سړي ډېر طبیعت خرابي، نو غم به دې بس برابر وي. ښځه سي دا عطر یې چې راوړل، دا سړي د خپلې ښځې سره ډېر محبت چې دا یې راوړل خپلې ښځې ته یې ورکړل، وي دا سره وساته. نو عطر خو ډېر اصیل عطر و، پاچاهي عطر و. نو دا هغه راغی څه ورته وایي دا سړی چې دا بل سړی چې د ده له ښځې سره جوړ ده چې دا پیسې یې پټې ورکړي، نو دا عطر ده ته یې ورکړل، یو څه عطر یې ده ته ورکړل چې دا عطر وا پاچاهي عطر دي، نو میړه خو مې هسې اصل خو مې ته میړه یې. نو طالبانو عطر یې چې ورکړل، دلته پخوا وخت کې د بازارونو کې دروازې به وي، بازار نه به چارپیر دیوال چارپیر سورالبلد لکه دا اوس هم د باغ وش طرف ته چې نو دلته یې عسکر ودرول، یو دغه عطر نوع یې هغه عسکرو ته هم ورکړه، وی دغه عطر تاسې که څوک داسې عطر لکه دغه عطر چې دي که چا وهلي ول موږ پې باندې پوه موږ ته بیا راوله ګیرې کوي.
یو سړی د تیریږي د دې سور البلد د بغداد باندې یا وځي یا نه وځي عسکر ونیو چې همغه عطر بوی تر نه ځي چې ویني پاچا ته راوړل پاچا ورته د عطر دی له کمه کړي پاچا خو اصل کې هغه عطر هغه سړي ته ورکړي وای درد به دې په قراري خو دا قمقل سړی په دې نه پوهېده نو هغه خپلې ښځې ته ورکړل نو هغه خپل عشیق ته ورکړل نو هغه وهلي دي خلکو ونیو پاچا ته راوست پاچا ته ویلي عطر دی پاچا ورته عطر دی له کمه کړي وی دا مې وینا حال وی دا ښځې راکړي کمې ښځې راکړي د پلانکۍ ښځې هغه دې چا ښځه د پلانکي سړي ښځه ده نو دلته یې کېناو د ځان سره پیسې هم تا پټې کړي زر کو پیسې راوباسه ځکه پیسې هم تا ته درکړي دي نو پیسې پیدا کړې د تیا سړی راوغوښته وایي پیسې دې هم تا ته پیدا کوو مونږه خو یو کار به کوې مونږ ته به دې ښځې واک راکوي وایي زه ښځې واک در کوم وي ښځه دې طلاقه کړه ښځې طلاق کړه هغه ته یې پور نکاح کړه دته پیسې نو طالبانو باید یو سړی ډېر ځیرک وي په قضا او په فتواو کې کله کله مونږ ته د کور دپاره خلک راسي داسې فکر کوي چې راځم غلا به وغولوو د مونږ ملا صاحب فیصله داسې ده د مونږ شیخ صاحب حق داسې ده نو طالبانو ملیان غولیږي نه دې ته هم فکر وي هم بیا چا چې الطرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه کتلی وي انشاءالله وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث بیا طالبانو زه خو چې دلته فکر ته ساعت ته ګورم وخت رانه وخته کېږي او دلته طالبانو مسایل ډېرې پاتې دي بیا طالبانو انبیاو ته اجتهاد جایز ده که نه ده جایز ده انبیاو دپاره اجتهاد جایز ده طالبانو اجتهاد دروازه بنده ده که خلاصه ده بعضې دلته نورې مسایل هم شته هغه به هغو ټولو نه طالبانو تېرېږم یوه خبر دلته کوم چې هغه لږ ضرور بلم هغه دا د طالبانو علما وایي چې اوس د موږ د احنافو مذهب دا ده که د چا غوا او د چا مال د چا په فصل کې خوشي سو هغه خراب کړ نو که شپه وه که ورځ تاوان نسته تاوان هلته ده چې سایق او قاید ورسره وي که شپون ورسره وي بیا تاوان سته او که خپله دغسې تللی هلته پټي کې څه وي بیا طالبانو نسته دا د موږ د احنافو مذهب ده خو یوه خبر طالبانو دلته بله سته که د چا سپی په لاره کې راوته خلک یې په لاره کې خوړل که کوم سړی وخوړي په دې سپي والا کور والا چې چا سپی دی په ده تاوان شته که نسته نو علما لیکي که د سپي خوړل کول یو وارې د دا خلک د سړي ته راسي ورته ویلي وایي چې ماما دا سپی دې خوړل کوي در سمې که پس له دې نه که څوک که مخکې له دې ته اشهاد وایي که پس له دې څوک وخوړل طالبانو بیا د سړی ضامن ده او که خلکو نه ورته ویلي مخکې له دې نه یې وخوړه بیا زمان نسته ګوري دا ډېره مسله ده ډېره پیښېږي ښه یا د چا غوا والا د چا خوسکی وهلې کول په لار روانو نو خلک ورته ویلي ګوره ماما دا خوسکی دې سم که خلک وهي سمې که ګوره خلک یې که ووهل بیا ضامن که مخکې له اشهاد نه یې وهل زمان نسته که پس له دې نه یې وهل بیا زمان شته همداسې طالبانو د خلکو چرګې دي پیلمرغانو چرګان وزې پسونه دا ایلیګانې مرغابیانې زاڼې ماڼې دا چا ساتلې وي د چا په فصل کې لګېدلې وي لکه که فصل یې د چا خراب که زمان نسته ده خو که یو وارې ورته ویلې چې ګوره ماما دي تا چرګانې دي موږ په ګندنه کې لګېږي در سمې که که پس له غه نه سولې بیا زمان سته پې باندې مخکې له غه نه زمان نسته شامیو فتاوا هندیو شامیو فتاوا کاملیو شرح المجلیو فتاوا تنقیل حامدی د ټولو کې طالبانو دا مسله سته امام قرطبي هم لیکلې دلته هم طالبانو نورې ډېرې مسلې دي خو د هغو ټولو نه زه راتېرېږم نه وایم طالبانو ځکه د جمعې ورځ ده بیا وخت راغی کېږي څه ورته وي نو سړی چې د خپل شي نه م انتفاع اخلي خپل ملک نه م انتفاع اخلي بل ته به ضرر نه رسوي ښه اوس طالبانو دا د اسلام قانون ده یو سړی د کور یې جوړ کړ د ده کړکۍ خلاصه کړله د نورو مسلمانانو کورونه ترې نه ښکارېدل نو ده باندې کړکۍ بندولی شي ګوري خلکو کې مشهوره ده ما حریم پرېښودلی زر ګزه حریم د چې پرېښودلی هم وي او د د کړکۍ نه چې د بل چا کور ښکارېده طالبانو پې باندې بندولی شي دې ټکي ته مو فکر وي نن په عوامو علماو کې دا مشهوره ده چې کړکۍ حریم یې پرېښودلی بیا نشي کولی چې لارې دا لاره ماره خبر نه ده طالبانو دلته د ما کور ده جګ مې جوړ کړ کړکۍ مې پرېښودله 10 متره نه چې 50 متره لاره هم په مابین کې بس 50 نور کورونه هم په مابین کې خو چې دې کړکۍ نه هلته د نورو مسلمانانو کور ښکارېده دا کړکۍ بندولی شي یو شبابیک قدرس ورته وایي هغه بیا کوی شي چې لاس ورته رسېږي دومره اندازه که درته دې ته مو فکر وي طالبانو دغه خبر غلطه مشهوره ده چې لارو حریمو او بل څه ورته وایي 10 متره لاره ماره حتی طالبان علما داسې لیکي مثلا پټی ده یو دی راغی په دې خپل پټي کې کور جوړ کړ ورسه یې پرېښودله پاس ورسه یې پرېښودله نو ما خو دلته ښځې نه راوتلې دي موږ کور نه و نو ده ورسه 50 کاله مخکې په پټي کې کور جوړ کړی اوس زه راغللم زه هم په دې خپل پټي کې اوس کور جوړوم چې کور مې جوړ کړي ده مخکینی ورسی ده هغه چې ما نوی کور جوړ کړي ما کور ته راخلاصه ده اگر چې 100 کاله مخکې خلاصه ده اوس یې پې باندې بندولی سم ګوري دې ټکي ته مو فکر وي دا فتاوا کاملیه شامی شرح المجلې تنقیل حامدیه فتاوا هغه
انقوریا چې دا د موږ د بله د احنافو د مذهب فتوا ده، دې ته هم فکر وي دا مسله غلطه مشهوره ده چې لاره وي حریم وي، دا خبره صحیح نه ده. وسخرنا مع داوود وسليمان، الله وی وسخرنا همداسې لاره د طالبانو لاره کې یو شی خرڅول څنګه دي؟ علما وی لاره کې شی خرڅول جایز دي، جواز لري ښه چې یو سړی لاره کې شی خرڅوي. سی بازارو کې لارو کې خلک خدا هلته چې مسلمان ته ضرر نه، که مسلمانانو ته شی خرڅوي په لاره کې مسلمانانو ته ضرر وي بیا دا ناروا ده. لکه د کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې خلکو لارو کې شی خرڅوي نو دا خلکو ته ضرر ده که نه؟ که ضرر و بیا ناروا ده، که ضرر نه و ناروا نه ده. فتاوا کاملي کې هم شته او تر حد نه ډېرو نورو حنفي کتابونو کې هم دا مسله شته. همداسې علما وایي د تا کور کې ونه وله بامو ته خپل بامو خپلې ونې ته ختلې خرما دې راشکوله، بل مسلمان باندې به غږ کوي همسایه باندې زه بام ته خیزم زه ونې ته خیزېږم، خپل ملک نه فایده واخله خو بل ته به ضرر نه رسوي. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. وسخرنا مع داوود الجبال، الله وی من مسخر کړیو داود علیہ السلام سره غرونه، یصبحن تسبیح باللیل والطیر وکنا فاعلین وعلمنا له، من ګرښودلیو دته صنعت لبوس، صنعت د زغرو، لکم تاسې دپاره لتحصنکم من بأسکم چې وساتي تاسې له خپلو دښمنان جنګ د دښمنانو. فهل انتم شاکرون ولسلیمان الریح، الله وی منګه تابع کړیو سلیمان علیہ السلام ته باد عاصفة چې تون بلګید، تجری بامره الى ارض التي بارکنا فی. دلته طالبانو روح المانیه خبر کړی د لندن خبره چې تیاره الوتلو هغه دغه سلیمان علیہ السلام طالبانو د افغانستان 3 ولایتونو ته راغلی. کابل پولی خشتي د محراب مخ ته یو مسجد د مسجد خوابګاه ورته وي، دلته به سلیمان علیہ السلام قیلولي خوب کو. دویم قندهار ته راغلی او د افغانستان بلخ ته راغلی. د 3 ولایتونو ته تفسیرونو کې علما ولیکلي. یو وخت کې وایي کابل ته راغی، بیا د کابل نه هند ته تللی. هند طالبانو مخکې دا ټول د موږ افغانستان جنوبي هند باندې یادېد. طالبانو یو غر د لوګر کې د لوګر وجې تصمیم د لوی غر سلطان صاحب غر ورته وایي، دې غره باندې هغه کېښودلی و تخت هسې تللی وي، هغه طرف تیاره ورته ښکاره سوي، بیا قندهار ته بیا هغه ته بیا لاړه، څه ورته وایي بلخ ته وایي بیا لاړه. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى أرض التي باركنا فيه وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من تابع کړي ولدت شیطانان من يغوصون له، هغه چې غټې به وهلې دته ويعملون له ويعملون عملا دون ذلك، او کول به عملونه غیر لدی. وكنا لهم حافظين، من دوی لره ساتونکي وو. وایوب ذکر که ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه، چې کله آواز وکړه رب ته انی مسنی الضر، زسیم نیولیم ضرر، وانت ارحم الراحمین. فاستجبنا له فکشفنا ما به، بیا مو لرې کړه د هغه چې په ده باندې کوم ضرر و. وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. بیا طالبانو قصه اوږده ده، ما مخکې درته ویلې چې تر تېرېږو. وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ذكر كإسماعيل وإدريس عليه السلام وذا الكفل كل من الصابرين، هر یو له صابرینو نو. ذا الكفل طالبانو یو پیغمبرو، نو مخکې له دوی نه یو بل پیغمبرو په بني اسرائیلو کې یسع نومېده. یسع چې وفات کېده نو هغه ویلي چې زه به داسې یو چاته د خپل نبوتو فیصلې هغه چاته ورسپارم، د خپلې فیصلې چې هغه ماته د دې ضمانت وکړي د 3 شیانو، چې د ورځې به روزه نیسم، د شپې به قیام کوم، او چاته به غوسه کېږم نه. داسې یو سړی یو ځوان ورته راغی، هغه ورته ویلې دا زه کوم. شیطان چې په دې خبر سو ډېر حسد یې له دې ذوالکفل سره ونیو چې دا څنګه. نو د ذوالکفل به طالبانو خوب نه کو، صرف به یې د قیلولې خوب کو. بې خوبه و د قیلولې وخت راغی چې خوب کوي، چا دروازه ورته راوټکوله چې سر سپینګیری شیطان د سپینګیري صورت که خیرت د ما د تره زمن دي ما ته مې حق نه راکوي. په همدې غږوی چې ما زیده وخت تېر سي د خوب، چې نور خوب ونه کړي ګنګ سي. نو هغه ورته ویلي رایې وله دا زه هغه د چې سلیمان د ذوالکفل ورته ناست و، هغه ووتو له کوره راځي، اوس به راځي، هغه د خوب وخت یې تېر سو. سبا ته د قضا وخت یې راغی، د ورځې بیا هم ورته رانغی. بیا چې د قیلولې وخت سو بیا راغی،
بیا ورته ویلې وایي ما خو پرون درته ویلي چې رایه وله که نه وایي هغه داسې ظالمان دي چې ته کله په قضا وخت کې ناست وایي حق درکوو چې کله ته له قضا نه جګ سې بیا وایي نه حق درکوو نو بیا یې وخت غږاوي تر دې پورې چې وخت تېر سو سبا چې سو نو حضرت ذوالکفل خپل اهل ته ویلي چې سړی هر څوک راغی را پرېنږدئ که دروازه یې وټکوله زه نن د قیلولې خوب بیا هم د شیطان چې راغی په دیوال دروازه یې چې وټکله ورته خلاص نه په دیوال راننوت ده ته ورننوته چې ورننوته نو دغه ورته ویلې وایي ومې پېژندلې شیطان یې خو غوسه یې ورته ونه کړله نو شیطان ورته ویلې الله در باندې کامیابه نه کړله دغه طالبانو ذوالکفل وادخلناهم فی رحمتنا الله وی داخل کړل موږ دوی په خپل نبوت کې انهم من الصالحین وذنون ذکر کا ذنون یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا چې کله لاړ په غوسه فظن د ګمانو که لن نقدر علیه چې من قدرت پې نه لرو فنادا فی ظلمات د اوازو که چې مایو خوړ په تیارو کیو کې د مایو د دریابو د وریځو الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له الله وی من اذا د دعا اجابتک ونجیناه من الغم من دته نجات ورکل غمنا وكذلك ننجي المؤمنين هم دسی من نجات ورکو مؤمنانو ته وذکریا ذکر کیا کریا علیہ السلام اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا یلا تنامی مپرگد وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه من صالح کړه د پاره د کزا انهم كانوا يصارعون في الخيرات دوی ول چالاکی به کول پنیکو کارونو کې ويدعوننا من بیره بللو رغبا ورهبا په حالت رغبت کې ورهبا او په حالت د ډار کې یعنی کله به که د خوشحالۍ حالتو که د غم حالتو موږ به رابللو وکانو لنا خاشعین دوی موږ لره خاشعینو خشوع کوونکي ول والتي یاد که هغه مریمه احسنت فرجها چې پاکې ساتلی خپل فرج فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم دادي تاسي أمة واحد امت یو وانا ربکم فاعبدونی زدی تاس رب یم دی ما عبادتو کئی وتقطعوا امرهم بینهم دوی ٹوٹی ٹوٹی که خپل امر په خپل ما بین کې کل الینا راجعون هر یو دی دوی مونږ ته راګرځېدون کې دي فمن یعمل من الصالحات څوک چې عملو کې له صالحاتنا وهو مؤمن وي فلا کفران لسعیه نسته زیان دي دوی هغه کوشش و اعمالو لره وانا له کاتبون الله وی مونږ دوی لره لیکونکي یو د دوی د اعمالو وحرام علی قریة حرام ده په کلي باندې اهلکناها چې مونږ هلاک کړي انهم لا يرجعون دوی نه ګرځېږي حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج تر دې پورې چې راخلاصي یاجوج ماجوج وهم من كل حدب ينسلون دوی به له هر جګ جن را روان وي واقترب الوعد الحق رانزدې سو هغه وعده حقه فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا ناګهانه به شخې پاتې وي سترګه د کسانو چې کافر دي وایي به یا ویلنا ای هلاکت دي من قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله انكم تاسچي وما تعبدون او هغه چې عبادت کیږي بغیر د الله نه حسب جهنم خاشاک د جهنم به انتم لها واردون تاسې به دې دوزخ لره ننوتونکي یې طالبانو ابن زبعرای ورته ویلی رسول علیه السلام ته راغی وایي ته وایي انکم وما تعبدون تاسې او هغه چې عبادت یې کول کېږي دا به جهنم کي نو دا ما خو دلته خو الله ټول به جهنم کي نو بیا خو د عیسی علیه السلام او د عزیر علیه السلام او د ملایکو د ټولو خو عبادت کي دا به هم جهنم کي نبی علیہ السلام ورته ویلي چې دلته ما راغلی ما د ذوی العقول دپاره نه د غیر ذوی یعنی هغه بوتان چې ټیک او عیسی علیه السلام ملکه خو ذوی العقول دي دا د غیر ذوی العقول دپاره ده دا طالبانو تفسیرونو کې ډېر مشهوره د علماو په دې رد کړی ده علامه ابن حجر الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف او روح المانی دواړو کې رد کړی دا قصه صحیح نه ده ولو کان هؤلاء آلهة کچیر دا بوتانو شیطانان
خدایان وی ما وردوها نبو داخل سوی دی جهنم تا وکل فیها خالدون لهم فیها زفیر دوی لرب پدی کی چغی وی وهم فیها لا يسمعون دوی بناوری دا جهنمیان په جنت کې دی شور ما شور دی وجنه به خبرین اوري ان الذين كسان سبقت لهم من الحسنى چې مخکې سوی د دوی دی پاره دی مونږ طرفنا هغه سعادت و نجات اولئک عنها مبعدون دغه کسان دي چې دوی بلدین لري وي لا يسمعون حسیسها دوی بنوري جنتیان په جنت کې حسیسها د جهنم دور لمبې ولهم فيما اشتهت انفسهم خالدون دوی به پغه کې وي چې اشتهای د نفسونو ترازی خالدون همیشه لا يحزنهم الفزع الاکبر نبغم جن کوي دوی هغه جنتیان هغه ډالوي وتتلقاهم الملائکه ملائکه کیږي بل دوی سره ملائکه وي هذا يومكم الذي كنتم توعدون دغه ورځ دي تاسو دا چې تاسو سره وعده کول کېده یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب یاد کا ورځ چې موږ براو پیچو اسمانونه كطي السجل للكتب ذکر پیچل د سجل د کتابونو لرا بعضی ضعیف حدیثو کې راځي سجل صحابیو د نبی رسول الله خطونه بیت خدا ضعیف دي كما بدأنا أول خلق نعيد وحدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور الله ويمن لكلب زبورك من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون چمزكبا پمیراث دی من بندگان صالح ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين بشک خامخا پدی کی لبلاغا مطلب دا فائدہ دا لقوم ان فی هذا بشک پدی تیر بیان کے لبلاغن رسیدل دی لقوم اغ قوم تا چی عابدین دی خپل مطلب تا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحا الی ورتو آیا وحی کول کیگی ماتا انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا کچرت دوی وگرزدل فقل ارتو آیا آذنتکم علی السوا خبر ومتاسي على السواء برابر چه تاسم خبر يوم وإن أضري زنپويگم أقريب أم معيد ما توعدون چه نزديد او كالريغة چه تاسر وعدك والكيگي إنه يعلم الجهر الله چه دا علم لري پخکارا من القول ويعلم علم لري ما تكتمون پغچ تاسي پټوي وان ادري زن پويگم لعله فتنه لكم کدی سدا تاسي ته فتنه و امتحان متاع الى حين قل ارتوايا رب احكم بالحق رب دي ما فيصلو كحق ربنا الرحمن رب دي من رحمان دا المستعان چدنکو مکغوکتل کیگی علامه فمقابل د اغشی کی تصفونا چی تاسی موصوب کوي الله په دغه شیانو باندې واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ورور پښتنه کوي زنانه ذبح کولی سي کنه کو طالبانو دا غلطه مشوره ده وي خزه ذبح نسی کولی خزه علاله کولی سي حدیث ته بخاری دلیل ده حدیث د جاری ورته وي اپا کې دلیل ده بالکل هغه کوي سي څورته وای واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله پاک د دې ثواب انبیاء او صحابه او تابعین تابعین محدثین او فقها او اصولین ټول د الله د دین علما او خادمانو ته الله پاک ثواب ورسوي الله پاک د دې ثواب د منګ والدی او د منګ والد رحمهم الله او د هر چا چې والدین وفات شي الله پاک هغه مغفور مرحوم وګرځوي الله پاک مجاهدین ته فتح او نصرت ورکي الله پاک مسلمانان د زندانونو را خلاص کړي الله پاک کورونو ته راولي الله څومره شهیدان سوي او مړي د مسلمانانو سوي الله پاک ته رحم ور باندې وکي الله پاک څوک شرعي نکاح نه لري متأهلین په شرعي نکاح وګرځوي الله پاک څوک اولاد لري صالح اولاد ورکي الله پاک څوک اولاد نارینه اولاد نه لري نارینه اولاد ورکي الله پاک څوک قرضداران وي قرضونو نه اخلاص کې او څوک اقتصادي مشکلات لري اقتصادي مشکلات ورته حل کې الله پاک ډیرو ملګرو دعاوي غوښتلې د خارجو د داخل نه الله ټول شرعي حاجتونه پوره کړي ډیر مسافرو ملګرو د سعودي او د دوبۍ نه چې د من کارونه خراب دي او بل ملګری لندن نه ټلیفون کړي وی کار مې ډیر خراب ده الله پاک
په شرعي خپل حاجتونو کې کامیاب کې الله پاک په شرعي حاجتونو کې کامیاب وګرځوي. کوم مسلمانانو ورونو چې کم شرعي حاجتونه الله ته موږ په زړونو باندې خبرې دي، موږ د زړه شرعي حاجتونه الله پاک ته پوره کړي. د دې ټول مجلس حاضرین علما، طالبان، مولوی صاحبان، عوام ورونه هر څوک چې دي موږ ټول الله پاک علم سره د عمل زیادت فی نصیب وګرځوي. الله پاک د موږ مدرسه او ټول دینی مدارس او د الله د دین مرکزونه ته په حفاظت او په امان کې وساتي. الله پاک ته حافظ ناصر سي هر چیرته الله د دین مرکزونه الله پاک ته دغه حافظ و ناصر وګرځيږي. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. میزونه به سره طالبانو یو طرف ته کوي.